څنګه چې تاسو ټول ته پته ده په سوشل میډیا باندې ګورئ چې په باړه کې یو ماشوم چې دی دویمه درېیمه ورځ د کویا ته پرېوتی دی تقریبا 85 میټر جوړ کویا دی د ماشوم نوم چې دی یحیی افریدي دی نو د هغې په باره کې ضمیر خان راغلی دی او هغه ماشوم روباسي د دې کویا نه تاسو د ضمیر خان صاحب دا خبرې مو واورئ چې ضمیر خان یې په کومه طریقه روباسي ضمیر خان وایي چې دې له به زه خپله ګوړدم خرڅه کړم خپل کور به مو له خرڅ کړم نو د ویډیو جوړېدو صرف دغه مقصد دی چې خامخا نور ملګرو سره شیر کړي چې داسې څه کسان راپاسي چې د ضمیر خان مدد وکړي چې ضمیر خان نه خپله ګرده خرڅه کړي او نه خپل کور خرڅ کړي نو چې هغه سره که د پیسو امداد وي چې پیسو امداد ورسره وکړي او که داسې څه آله راوړل غواړي یا څه داسې مشینري راوړل غواړي نو چې هغې کې ورسره هیلپ وکړي د دې د وجې نه پې زموږ دا فرض دي چې موږ له ویډیو جوړه کړو کیدای شي چې داسې کسان وي ستاسو یو شیر سره هغه کسان راشي او د ضمیر خان مدد وکړي نو ضمیر خان خبرې واورئ او ویډیو شیر کول مه هېروئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې زما تعلق چې کم دی نو د ملکړي جنسۍ سره دی. علم کې باړه زمونږ نه لرې هم دا خو انسانیت داسې شی دی چې دا دی په هر انسان کې ژوندی وي دا دی په چا کې نه مري. علم کې دا ویډیو ما ته ډېر ملګرو هم راولېږله ما وم کتله بیا هم زه درته په دې باندې قسم خورم تاسو افریدیان چې کوم دی تاسو ماشاءالله ډېر پښتانه خلک یو د روټۍ نه واله تر د غم خادی پورې دا مونږ ته پته ده دا داسې نه ده چې په دې افریدیانو کې به څوک نه وي چې کاکا ته به یې دا پر نه کړی چې ستا دا ماشوم به چنګی چې کوم دی نو دا په هدیره کې خف کو دا کویې راځي او بسې کولاو کو خو باید مال ډېرو ملګرو نه واورېدل چې دوی ورته ښه نه دي کړي. زه ورته بیا هم دا خبره کوم ځکه چې نن سبا فیسبوکي دور دی هر سړی په موبایل کې یو خبره ریکارډ شي هغه بیا نه ورکېږي. زه اوس هم درته دا وایم چې ما بېګا د شپې پلار ته کال کړی لا اله الا الله محمد رسول الله هغه ته مې وویل چې دا جي دا کور زه یوې مسلې له خرڅوم او داسې چل شوی دی. ما ته یې وویل بلکل بیا کور دی سبا وله سړی وګوره خرڅې کا نور چې مې څه وس دی تنخوا مې ده خرڅوم یې دا د لاس موبایل مې دی دا درله خرڅوم په دې پېښور کې درله په کور کې چانده کوم او ستا ردې دا زوی پې ردیز نه راوباسو دا نه چې دلته څوک مالداران خلک نشته ماشاءالله ښه مالدار خلک شته تا ته یې ویلې هم دي خو باید چې دا کاکا دې ته تیار دی نو باید که زموږ سره دې خبرې ته دا تیاري چې دا ماشوم راوباسو او په هدیره کې دفن کړو ځکه چې دا به ټول عمر د ده دپاره دغه لکه په واحد که تاسو په ټوله دنیا کې وګورئ نو 85 میټر قبر به دای دا به د کوی قبر وي نو که دغې ته زموږ سره دا تاسو کوم مشران چې ناست یې که تاسو دې کاکا ته ویلی شئ او دغې زموږ سره دې خبرې ته تیارېږي نو چې کار پې شروع کړو توکل په الله دی والله که زه ایماني خبره درته کوم داسې غټ غټ خانان خلک ته چې د بچو ګردې پیلي د بچو ګردې پیلي خو هغوی مطلب ګرده ورله ګوري په یو مذهب به مسلمان نن چې خپله ګرده ورله خرڅوم په میډیا به ټول خلک د اواز اوري خپله ګرده ورله خرڅوم که هغې ته هم څوک تیار وي د ماشوم راوښکو ته مونږ تیار یو باید که دا پلار اجازت راکوي مونږ ته دې ووایي او که نه نو بس الله دې دله د زړه صبر ورکړي او د هغه ملکڼ نه راغلي یو مونږ به ځو ټیک ده ورته والد صاحب که څه رضا به شي بس که رضا شو یو الله دې زمونږ هم رضا شو که رضا نه شوم الله دې رانه رضا شي بل کوشش په مونږ کوو زمونږ کوشش دی نور تا خو اندازه واخیسته که نه شي انشاءالله الله دې خیر کړي وردو والد صاحب سره هم خبره کوو درته بیا بوله انجینر راوغواړو او په دې شیزانو باندې ډېر ښه پوهېږي مطلب دا خو یې دا کار یي که نه بیا به اندازه وایي ستانه پیدا دی تر باړې زه د ملکڼ شم په رب قسم چې ګرده درله خرڅوم او دا خرچه پې کوم او راوباسم ټیک ده د کور مې د پلار سره خبره کړې ده ما ته یې ستانه ما څه منې کړې چې څه دې خوښي هغه وکړه نو زه دغه خبرې به نه وي الله دې تعالی د زړه صبر درکړي او دغه یوه ورځ انتظار دوی یادوي چې دا یوه ورځ صبر وکړئ دا یوه ورځ مونږ دلته د ملګرو نه لمبرې واغېستې او انشاءالله تعالی سبا به در سره بیا مونږ کانټیکټ کوو چې څنګه ستاسو خوښه وه که 3 ورځې پې لګي که 2 لګي که 5 لګي که په ورځ کې راوځي که شپه یې که ورځې پاکه ځي به ورته ناست یو او انشاءالله دا ارمان به د خدای پوره کوي ښه چې د دې نه 15 یا میټره قبر لا په دنیا کې د چا نشته وا دې اورېده دا زمونږ دپاره د پیغور خبره ده د پیغور زمونږ د ټولو پښتنو دپاره خو بیا هم الله دې وکړي چې دلته ډېر ښه خلک شته تا ته یې ویلي هم دي چې راوباسو الله دې هغوی له د هغې اجر او ثواب ورکړي مونږ له دې الله زمونږ د دې خبرو چې مونږ څه کوو الله دې د هغې اجر راکړي او انشاءالله تعالی داسې به در سره ولاړ یو لکه سړی چې د خپل رور سره یا د پلار سره ولاړ ٹھیک ده تو جمع السلام علیکم بھائی السلام علیکم
ته